دې وطن د سور بیرغ حکمراني برازي په دې وطن د سور بیرغ حکمراني برازي باچا خاني برازي باچا خاني برازي باچا خاني باچا خاني د کم وخت نه شوری چې زه پیدا شوم باچا خان پارټي یادېږي که نه دا ولې د دې سره هر سړی ظلم کوي دا خپل پښتون را لګي دا مو سره ظلم کوي که موږ لږ ځان وپېژنو زه لا اول ځان یادوم زه د دې یو صدر یم خو ما خپل په دې تېر شوي الیکشن کې ما ته به چوي چې موږ یې پی ټي آی له ووټ ورکوو د هغوی اووه ووټونه زما یو ما هغه خپل نیشنل پارټۍ له ورکوم په تش میدان په تش لاس موږ له مینه راکړه محبت یې راکړو دې ځای ته راووتو او د پښتنو په پارټۍ کې شمولیت وکړو مونږ د خپل رب شکرګزاري د دې د ملګرو د تنظیم شکرګزاري او د هغوی شکرګزاري سره موږ په دې ګران او سخت وخت کې د مینې او د محبت او د ورورۍ لاس راکړو ملګرو زه خو ستاسو له ټولو نه هغه تاریخ بار بار ټیم په ټیم مختلفو ځایونو کې بیان کړی دی بیانوي مختصر خبره به دلته دا وکړم ما چې ټولې سیاسي پارټۍ په خپل خپل ځای باندې ټیک دي ښه دي خو زه وایم چېرې موږ ته بیا په ټولو سیاسي ګوندونو کې په سیاسي فکر کې په سیاسي سوچ کې د خپل فکر افغان بابا د باچا خان دا فکر دا دستور د پارټي مونږ ټولو ته پښتنو ته ښه کاري ځکه چې دا د پښتنو رهنمایي کوي دور دلته زموږ پیپل پارټۍ تېر کړی دی هغوی ټول د دې سټینډ نه ټول دروغ ویلي دي کله یې ویلي زه غریب ملګری یم خان را سره دوکه وکړه راته کنځل وکړه دا ټول په دې طریقې د خلکو نه ووټ اخیستی دی بیا یې ځان ځای ته رسولی په هغې زه نور باس نه کوم خاص کر زه د کوپرین کونسل ملګرو ته یم چې په دې طریقه باندې هغوی دلته دا په دې طریقه ځان کامیاب کړی دی او دغه کړی دی او زه ورته د دې سټیج نه ویم اوس هم ویم بیا هم ویم په دعوه هم ویم که دروغ مې وي نو مخ به لاله توروئ تاسو او که هغوی دروغ ویلي نو مخ به تاسو توروئ دوی 15 کاله حکومت کړی دی پیپل پارټۍ والا او پی ټي آی والا 8 کاله کړی دی که زمانې په دې کوپرین کونسل کې نوکرۍ زیاتې کړي نو بیا به ما له مخ توروئ بغیر د مونږ ایم پی نه او که دوی نه زیات که دوی زما نه کمې کړي نو دوی د مخ تورولي دي خو یوه خبره ده چې ما په چا نوکري کړې نو ما ورته دا سوال نه کړه چې ته جنډه ما ته وخېژوه په دې شو کلي کې مې کړي په دې غریب آباد کې مې کړي په للمه کې مې کړي په پلوسیا کې مې کړي که هینډ پمپونه والا په هغې یادول ځکه نه کوم چې دا ما د ژبه نه دي کړي دا ما د حکومت نه کولی د عوامي نیشنل پارټۍ ته تاسو ته لږ تاریخ دمه چې عوامي نیشنل پارټۍ په دې پښتونخوا کې هغوی یو قرباني کړې ده د دې پښتنو په نوم باندې سیاست کوي د دې پښتنو په نوم باندې هغوی کردار او معیار جوړوي بل د پښتنو په نوم باندې څوک نه جوړوي بل ورځ زه لړم ته تللی وم نو جانزیب خانوم دی ذیلي ناظم دی نو باچا خان چې دلته کله تحریک چلو د انګریز خلاف نو هغه د علما سره د هغوی د دې دغه چلولی دی تحریک چلولی د هغوی سره یو ځای د انګریز خلاف هغوی ورته شیخ الهند شاګرد وي باچا خان ته او دا پاکستان پیپل پارټۍ هغه دیرینه ملګري او جیالی دي چې زه به دا ووایم د یو سیاسي لیډر په حیثیت باندې داسې ملګري د لاس نه ویستل دا د یو سیاسي لیډر ډېره زیاته کمزورتیا ده او بیا خپل پنډال ته خپلې ورورولۍ ته په راتګ باندې بیا ډېر خوشحاله یم چې داسې ځګرور ملګري داسې پښتانه ملګري په پارټۍ باندې بوج نه جوړېدونکي ملګري او د اخلاص نه ډک ملګري چې کوم دی زما ورورولۍ له راله نن د باچا خان په عظیمه قافله کې ما سره شامل شو او انشاءالله دا ایمان مې دی چې په بدن کې مې په نس کې مې په رګ کې مې یو قطره وینه چلیږي او ژوندی یم او ساره کې رغېږي نو د دوی په ورورولۍ کې او د دوی په اخلاص کې او د دوی په مینه کې به فرق نه راولم انشاءالله هغې نه علاوه سیاسي میدان باندې ولاړ یو سیاسي خبرې به خامخا کوو فضل احمد خان ویلې چې یاره د چا د سیاسي غیبت نه کوم نو داسې خو کیدی نه شي چې راغه هم ښه دی او زه هم ښه یم ظاهره خبره ده چې مطلب دا دی په سیاسي میدان باندې څوک سیاسي او جمهوري غلطۍ کوي زه به یې قوم ته مخامخ ږدمه چې د پاکستان تحریک انصاف نه یو نوی نو مولود ورکر ټایپ سړی راپاڅېده او د پاکستان پیپل پارټۍ له دلته شکست ورکړ دا خلک ځپلي شوي وو دا خلک نو د ډرامو نه ستړي شوي وو خو مصیبت دا دی چې زموږ د دې قوم سره یو بله ډرامه وشوله
اردو کې متل دی وایي اسمان سے گر او کجور میں اٹکا کجور میں اٹکا. دوی خو د یو نه ستړي شوي خو هغه بل چې پسې راغی نو هغه څه بل نورې کارنامې وکړئ. دا په دوکو راغلي خلک، دا په دوکو ناست شوي خلک، دا چې کله سټیجونو ته وختل او په اسلام آباد کې او پېښور کې او ګوجرانواله کې او په فیصل آباد کې او په لاهور او په کراچۍ کې او په ملتان کې چې دوی په سټیجونو کې مې ډرامې د قوم ته پیش کړلې، ډېر هوښیار خلک او ډېر د تعلیم یافته خلک او ډېر د سنس خلک هم چې کوم دی هغه ذهني طور راوغورځېدل چې د کوم خلک راوستي دي او ځان له خپل بغل بچې جوړ کړي دي په خپل ترخ کې کېنولي دي. در حقیقت دا د ټولو سیاسي ګوندونو ریجکټډ خلک دي. زما د ژوند دا یو ډېر لوی ارمان دی چې پښتنو دپاره د امن یو ښایسته علاقه آباده کړم او دا پښتانه پکې ښایسته ژوند تېروي. هغه بابا د پښتنو باره کې دا ویل چې د زړه مې دا غټ ارمان دی چې د پښتنو په اینو باندې سرې شوې جامې په خپلو لاسو باندې وینځم او پښتون پکې په ښایسته جامو کې وینم. هغه بابا فخر افغان باچا خان به دا خبره هم کوله چې د زړه مې دا غټ ارمان دی چې د پښتنو کوڅو ته لاړ شم او د پښتنو انګړې او کوڅې چې کوم دی په خپلو لاسو باندې جارو کړم او پښتنو نه پاک ماحول ورکړم. نن مې دغه بابا فلسفه خپله کړې ده. هغه بابا موږ ته دا هم ویلي چې د غرونو په لمنه کې یو پښتون ناست نو کم از کم د پښتونولۍ د روولۍ او د مینې او د محبت پیغام ورله ویسئ. باچا خاني به راځي، باچا خاني به راځي، باچا خاني به